قدرمنو تاسو سی افغانستان یوټیوب چینل وینئ قدرمنو په دې لاره باندې د شریکاپا د طبي ساحه ده په دې باندې تېرېدلم دا خلک مې ولیدل تاسې هم وینئ دا ټول خلک دي چې معتادین دي او په مختلفو نشو باندې دوی اموخته دي او راغلي دي دغه خپل ټول ژوند دی یوې محدودې ته راټول کړی دی او د هغوی په یو څه کې راټول کړی دی ممکن په دوی کې ځینې داسې وي چې شیشه وهي ځینې داسې دي چې پوډر پکې وهي خو مونږ د دوی له ډلې نه یو ځوان رابېل کړی دی له هغه سره مونږ خبرې کوو د هغوی د ژوند په اړه د هغوی د ستونزو په اړه نو راځئ له مونږ سره واوسئ سلام څه حال ده قراري ده غږ دې لږ تېز کړه نوم دې څه شی دی نوم مې وکیل احمد د کوم ځای د هرات ولایت د هرات کور دې چېرته کور ما سر تپې کې ده سرې تپا کې څومره وخت کېږي چې ته دا عمل کوې مخکې 3 کال وي 3 کاله ها او عمر دې څومره دی عمر مې 3 کال 3 کاله څه شی باعث شول چې تا دا چې ته دې احتیاط ته راوستې زه دا هغه د انډوالان سره رالم دا انډوال ماما دي امیر هغه سره راځم ماما زوی سره ګرځېدې بیا بس نور دې کومه ستونزه په ژوند کې نه درلوده هېڅ ستونزه نه وه څه کار دې کوو مخکې موټرواني کوم موټرواني دې کوله څومره وخت کې موټرواني دې پرې کړې یو کال وي یو کال اوس بس بیکاره یې اوس بیکار یم هغه موټر دې خپل و چېرته د هغه و خرڅ دې که خرڅ که سرمایه مو وکړه ولاړ اوس دغسې بیکار کوي واده دې کړی واده مو کړی څو بچیان لرې درې ها کومه اراده نه لرې پرېښودلو ته یار چې امکانات دي دوایي موایي ولې نه اوس په دا شرایط کې چې ګورو نه امکانات ده نه شی ده دکانات کې دي اموري انډوالان مو کیسې کې وایي دوا موا نشته هلته وایي بازار یو هغه نه خلک چې د باندې روزمره څومره ته دا مواد کاروې روزمره زه کم از کم 1.5 سره پوهه 1.5 سره نه اوس دې تازه ودې څښل ودې کارول دا بیا څومره دوام کوي درته یعنې تر سبا پورې دې دا خو نه دا خو مې په خراب راشي چې دوام کوي 3 ساعته بیا زه بیا راځم همداسې کار لږ مې دا خو 1.5 سره مو په یو دم 500 برابروي نو دا 1.5 سل روپۍ تاسې له کومه کوئ زه چوک کې مونږ اوس څنګه دا کونه پولیسي کې یو شی مې مونږ ماما دوی سره کومک شو هغه مونږ یو شی راځي کور کې کورنۍ در سره په کار کې بیا ساره نسته خو نو هغه مې ګوري چې اوس په دا شرایط کې نه کېږي چې لکه خوشي کولی چې دوایي هم نشته ډاکټر هم نشته اوس کور کې څو نفر یې مونږ کور کې 8 نفر یو څوک در سره مثلا کور کې په دې څوک په دې نه پته کوي چې ځه محتاط یم له کوره وځه نه یار خو داسې وایي که راته وایي چې مه کوه دا عملونه مه کوه نه وایي چې اوس نه ده ورسته پلار دې ژوندی ده نه پلار مور دواړه پلار په کور کې ورونه دي دي ورور مې ده یو ورور دی مشر ده مشر ده هغه جوړ ده هغه جوړ ده کله دې ته د تداوۍ کومه هڅه نه ده کړې نه والله داسې امکانات نه لرو چې هغه مسلمانان باندې کار ده چې هغه کار ماته راسي سهار راځي او بیا ماښام دی چې راځي دلته دا حکومت اوس راځي خالي خلک
بیرون پښتا در باندې کله نه ده راغلې؟ یاره هغه درته ژوند راغلی سړک صاحب ولې؟ څوک چې روان اول کې تاریخي خدمت څه چې شکایت ده هغه چې ونیسي درې څلور ساعته خلاص کړي هغه خلک څنګه کېږي داماد نه د سرپټي دا غږ چې دا مشران ټول نشي هیڅ امکان نه لري دا یا غږ شي دا مشران ټول خو هم ورته دا ټول چې کوي چې کسي هم دا په مثلا ما دی کارګر نیولې دی په عملي خپل ځان نه کوي عملي مثلا یا غسنه چې څنګه دا کوي سره په سره بیا تاسو خبر وکړي دا شامه سره وکړي چې دا غلط نو هغه مسلمان خپل ځان یې چې ورته وخت سبا ما سره کورنۍ وضعیت تاسو سره څنګه ده؟ نورمال دی که نه؟ نورمال دی تقاضا دې څه شی ده؟ تقاضا مو همدا ده چې د حکومت څخه موږ دا غواړو چې یو سم ځای د عملیان لپاره جوړ کړي چې په ارام ارامي شفاخانې دوا موا پیدا سي چې دا ځوانان د عمل به پرېږدي یو دا مشران چې مواد کړي دا به ټول کړي موږ ډېر به خوشحاله کله دې کوشش کړی دی دې چې ته د عمل پرېږدې؟ والله یو وار خو موږ کړی و خو بیا طاقت نه سو بیا رالو څومره وخت دې دوام وکړ؟ یاره لس ورځې بالا لس ورځې دې هېڅ د مواد ونه کارول؟ نه لس ورځې بعد بیا رالو نو لس ورځو کې بیا په تا څه وشول هېڅ؟ داسې بس کور کې چې لارم کاره بار نه وه په جګرخوني د جګرخوني لاسم بس رالم برته دلته چې وی نه کاری څه کېږي مثلا د تا په وجود کې څه شی کېږي؟ دا خو چې ورنه کوي خو سر انسان په عذاب د درد لري او بس مغزه ته اعصاب ته مشکل پیدا کېږي په خپل خبره نه پوهېږي په کور کې څوک هم مشکل ځل کې بیا وي کې مثلا هغه هم درسه به عذاب دي دغه مشکلاتونه د عمل لري سلام حاجي صاحب. وعلیکم السلام. څه حال ده؟ ښه یې جوړې. شکر مننه. کور دې چېرته دی؟ کور مې دغه قلعه احمد خان کې اوسېږم. ښه. قلعه احمد خان کې. دلته نږدې یې؟ دلته نږدې اوسېږم. ښه. د دې خلکو په اړه څه وایې؟ دا خلکو ډېر ذلیله شول دا خلک. برباد شول دغو خلکو په حق کې که درته وایم چې دا خلک دغه کوڅې ډکې دي او د نور چې لاړ شي کوټې سنګي ته لاړم دومره مخلوق و دومره مخلوق موج که چېرته مالداري دی دومره مخلوق و دا خلکو ته چې دا خلک دغه علاج ونه شي هسپتال ته یې بونځي او دا خلک دغه شي نه پرهیز ونه کړي دا نوره زیاتېږي ورځ په ورځ زیاتېږي کمیږي نه دغه پیدا زیات شوی دی باید په 400 په ډېرو په دغه سخته کلکه پابندي ولګېږي هغه کس سره تاسې وایې په هغه څه شوي دي؟ هغه کس زه یې نه روان وم ما ولیدو چې دنه دغه تش جابشه روان وم هغسې هماغه دیوال ته یې تکیه کړې دی خو زه داسې یم چې که روغ وي او که دغو خلکو کې لږ روغ خلک وي عبرت د دغه سړي نه واخلي چې د څومره په عذاب دی څومره په تکلیف دی د دین نه وتلی دی د ژوند نه وتلی زندګۍ نه وتلی د خپلو بچیو د پرورش نه وتلی دی هغه دیوال پرې لاړ دی رڼې امتیازي بهیږي په دغو نه باید دوی عبرت واخلي دا خو اوس لا ښه دي دومره ګزاره کېږي خو هغه څه کې نوست دي اوس تازه پرغلي تازه خلک باید پرهیز وکړي دله باید عبرت واخلي ډېره مننه حاجي صاحب. خیر اوسې بیا تاسو نه خیر دلته موږ له یو معتاد سره مو خبرې وکړې د هغه د ژوند په اړه 3 کاله کېږي چې هغه په دې موادو باندې راغلی دی او بچیان هم لري کورنۍ هم لري وایي مخکې مې موټرواني کوله دا ډېر د تعصب ځای دی که نه احتیاط مونږ ډېر ځوانان او ډېر ژبور خلک ډېر فعاله خلک له مونږ څخه د احتیاط لمنې ته پناه وړې ده د احتیاط پارلمان ورغورځېدلي دي هیله ده چې امارت اسلامي همدارنګه حاکم نظام د دوی په اړه جدي اقدام وکړي او د دوی د ژوند په اړه د دوی د دغه معتادۍ نه د خلاصون په پار دوی باید
چټک اقدامات وکړي ترڅو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او دوی بیرته خپل بچیان په غېږ کې ونیسي. نو د احتیاط نه د یو پاک افغانستان په هیله سلامت اوسئ.